Muslim English Language Institute. Dialogue 2. Talking on the phone. محاوره دوم صحبت تلفنی. دویمه محاوره تلفنی خبره. Hi Ali, how are you? سلام علی، چطور هستی؟ سلام علی، څنګه یې؟ Hi Arzo, I'm fine. What about you? سلام آرزو، من خوب هستم. شما چطور هستین؟ سلام آرزو، زه ښه یم. ته څنګه یې؟ Good. Thanks for the beautiful mobile you helped me buy. خوب، تشکر که کمکم کردی این موبایل زیبا را بخرم. ښه یم، مننه چې مرسته دې را سره وکړه چې دا ښکلی موبایل واخلم. Mention not. What are friends for? قابل یادآوری نیست مگر دوستان برای چی هستند؟ می یادوه نو ملګري دې څه لپاره وي؟ How is your family? خانواده‌ت چطور است؟ کورنۍ دې څنګه ده؟ Everyone is fine. My brother says hello to you. هر کدام خوب است. برادرم به تو سلام میرساند. ټول ښه دي. ورور می سلام در باندې ویل. Say hello to him for me too. از طرف منم به ایشان سلام برسان. زما لخوا هم سلام ورته ووایه. Sure. How is your job going? مطمئناً وظیفت چطور میگذره؟ حتما دنده دې څنګه ده؟ It's going well. I got a new job with a big company. خوب میگذرد. من در یک شرکت بزرگ وظیفه جدید گرفتم. ښه تیریږي. ما په یو لوی شرکت کې نوې دنده اخیسته. Congratulations. مبارک باشد. مبارک دی وي. Thanks. تشکر. مننه. Most welcome. How is your job going there? قابل شما را ندارد. وظیفه خودت در آنجا چطور میگذرد؟ د مننې وړ نه ده. ستا دنده هلته څنګه ده؟ Well, it's not bad, but I'm tired of this job. خوب، بد نیست. اما از این وظیفه خسته شدم. ښه ده، بده نه ده. خو له دې دندې ستړی شوی یم. Can I ask you the reason? می توانم دلیلش را بپرسم؟ کولی شم دلیل یې وپوښتم؟ My boss gives me a lot of tasks to do and I feel so tired. رئیسم کارهای زیاده به من واگذار می کند. من زیاد احساس خستگی می کنم. رئیس می ډیر کارونه ما ته راسپاري. زه ډیر د ستړیا احساس کوم. I say, I will pray for you. متوجه هستم. برای تو دعا خواهم کرد. پام می ده. زه به دعا درته کوم. Thank you, Ali. سپاس علی. مننه علی.